بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفات لازمة متضادة. اولنی جوڑا همس و جهر، دوهم جوڑا شدت و رخوت و توسط، دریم جوڑا استعلاء او استفال. د دې لغوي معنا او تعریف او سره د دوی حروف پیژندل شو. نن څلورمه جوړه چې هغه عبارت د اطباق او انفتاح څخه. دا به وایو اطباق. اطباق په لغت کې د مترادف کلمه د الساق، پیوستون، پیوستواله، نختل، یو ځای کېدل. صحیح شو؟ دا د لغوي معنا ده. په کومو حروفو کې چې دا صفت راشي هغې ته بیا مطبقه وایي. مطبقه ځکه چې اطباق پکې راغلی، هغه صفت یا هغه حروف چې د اطباق صفت پکې راغلی نو هغې ته بیا ویلی کېږي کوم حروف؟ مطبقه. دغه مطبقه حروف چې دي نو دا څلور دي: صاد، ضاد، طا او ظا. د دغه څلور حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ بره تالو طرف سره جګیږي او هلته یو ځای کېږي، پیوست کېږي. صحیح شو؟ ځکه د اطباق معنا څه شی و؟ پیوستوالی. څه شی پیوست کېږي؟ د ژبې منځ. ګورئ استعلاء او د استفال ترمنځ دا فرق ګوره واضح دا اوس نه. استعلاء کې موږ وویل چې ژبې بیخ بره تالو طرف ته جګیږي، او اطباق وایي د ژبې منځ، د ژبې منځ بره تالو طرف ته جګیږي او هلته نښلي یو ځای کېږي د چی سره؟ د تالو سره. لہذا چې کله د ژبې منځ بره تالو طرف سره یو ځای کېږي، نښلي، نو د دغه حروفو کې به غټوالی یو په دوه کېږي، یو په دوه کېږي. ځکه چې دغه څلور حروف چې دي دا په استعلاء کې هم شامل دي. خص و ضغط قط کې دا څلور حروف شامل دي که نه دي؟ استعلاء د وجې نه خو دا غټ شوي وو، ځکه د ژبې بیخ بره تالو طرف ته جګ شوی وو، دا حروف غټ ادا شوي وو. د اطباق سره د یو ځای کېدو د وجې نه په دې حروفو کې د غټوالي فیصدي نور هم څه کېږي؟ زیاتېږي. البته په دې څلورو کې، ځکه د استعلاء حروف څو دي؟ ټول اوه، او د اطباق حروف څو دي؟ څلور. یعنې په څلورو کې دا اوه چې دي دا د هغو دریو چې کوم پاتې دي هلته یوازې استعلاء کې د هغې په مقابل کې دا نورو نه غټ حروف دي. ځکه چې دې کې دوه درجې غټواله راغلی، یو د استعلاء د وجې نه راغی او بل د اطباق د وجې نه راغی. او هلته چې کوم درې حروف پاتې کېږي، یو خا ده، یو غین ده او بل قاف ده، چې هغه په دې اطباق کې نشته، خو هلته استعلاء کې ورسره د څلورو سره هغه درې ملګري دي. د هغې ډکواله یا تفخیم چې ده دا په یوه درجه کې ده، او د دې څلورو حروفو دا دوه درجې ده. یعنې دې کې هم استعلاء موجود ده او هم پکې اطباق موجود ده. دا تفصیل به انشاءالله د تفخیم په مراتبو کې بیا هلته پوره په دې باندې بحث کوو. اوس دومره زده کول پکار دي چې مطبقه حروف ټول څلور دي. مطبقه حروف ټول څلور دي. مطبقه حروف کوم حروفو ته وایي؟ هغه حروفو ته وایي چې په هغې کې د اطباق صفت راشي. هغه څو حروف دي چې د اطباق صفت به پکې راځي؟ څلور حروف دي. کم کم حروف دي؟ صاد، ضاد، طا، ظا. ها د اطباق صفت به څنګه راځي؟ اطباق صفت به څنګه راځي؟ اطباق صفت به داسې راځي چې د دغو حروفو، د دغو څلورو حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ بره تالو طرف ته جګ شي او هلته پیوست شي، جګ شي او ونښلي. نو چې کله ونښته د دغو حروفو کې به غټواله یو په دوه کېږي، یو په دوه کېږي. ځکه یو خو مخکې نه موجود د استعلاء په صورت کې، نو دوهم اوس د چی په صورت کې راغی؟
د اطباق په صورت کې. لہذا دا څلور حروف به په ډکواله کې د هغه د او په مقابل کې ټولو کې زیات ډک وي. دا چې د هر حرف د بل حرف سره څه فرق ده په مرتبه کې، دا به انشاءالله وروسته په تفخیم کې بیا دا خبره واضحه کوو. د اطباق ضد د انفتاح. اطباق نختلو ته ویل کېږي، الصاق مې درته وویلې. د انفتاح معنا د افتراق، جداوالی. صحیح شو؟ ځکه په اطباق کې ژبې منځ جګېده بره او نښته هلته. انفتاح کې د ژبې منځ بره نه جګېږي، چې نه جګېږي نو جدا پاتې کېږي، جداوالی راځي. د تالو او د ژبې په منځ کې څه شی وي؟ افتراق راځي، جداوالی راځي. نو چې کله دغه جداوالی منځ ته راغی، د دغه جداوالي د وجې نه بعد دغه حروف ښه باریک لوستل کېږي. څه به لوستل کېږي؟ ښه باریک به لوستل کېږي. ښه د استعلا حروف خو په خپل ځای و، د هغې مقابل کې استفال و. اوس د اطباق په مقابل کې څه شی ده؟ انفتاح ده. ښه د اطباق حروف څو؟ څلور. ښه څلورو نه بغیر چې 9 نه څلور وباسي نو څو پاتې کېږي؟ 25. دا 25 ټول په انفتاح کې دي. دا 25 ټول په انفتاح کې دي. یا دلته په 25 حروفو په ادا کولو کې د ژبې منځ بره تالو طرف ته نه جګېږي بلکې ټیټ پاتې کېږي. نو د ټیټ پاتې کېدو په صورت کې دغه حروف به ښه باریک لوستل کېږي. البته یوه نقطه و ذهن کې همدا اوس نه ولرئ چې هلته د 25 کې 3 حروف موږ داسې لرو چې هغه مستعلیه دي. کوم 3 حروف دي؟ غین، خا او قاف. دا څنګه باریک وای؟ نه، دا د استعلا د وجې نه ډک دي، خو دومره ډک نه دي لکه څومره چې مطبقه دي. ځکه چې مطبقه کې استعلا موجوده وه او اطباق ورسره څنګه شو؟ یو ځای شو. دلته دا 25 حروف نور چې پاتې کېږي په انفتاح کې، په دې کې دا 3 حروف چې دي، 3 حروف دا به ډک وي، خو دومره ډک چې د یوازې استعلا به پکې موجود وي. هغه د انفتاح برخه پکې، ځکه چې انفتاح د انفتاح خو ټیټوالي ته ویلی کېږي. یعنې دغه حروف چې اطباق پکې راغی، یعنې هغه حروف چې مستعلیه هم دي او مطبقه هم دي، مستعلیه هم دي او مطبقه هم دي، دا په اعلا درجه کې قرار لري د وجه د ډکوالي نه. او هغه حروف چې یوازې مستعلیه دي خو مطبقه نه دي بلکې منفتحه دي، نو هغه په استعلا د وجه نه به ډک وي، خو دومره ډک نه لکه څومره چې مطبقه ډک دي. ځکه چې په هغوی کې 2 درجې تفخیم راغی، ډکوالی راغی، او دې کې 1 درجه راغله. نور حروف به باریک وي، خو دغه 3 حروف چې دي دې کې د استعلا د وجه نه هغه د استعلا هغه ډکوالی په خپل حال باندې باریک پاتې کېږي. صحیح شو؟ موضوع خو واضحه شو انشاءالله. یعنې موږ داسې ویلی شو هر مطبقه مستعلیه ده، هر مطبقه مستعلیه ضرور ده، خو هر مستعلیه به مطبقه نه ده. ځکه دغه مطبقه حروف چې 4 دي دا په استعلا کې شته که نشته؟ خو د استعلا ټول حروف بیا په اطباق کې نشته. نو دې وجې نه موږ وایو چې هر مطبقه ضرور به مستعلیه وي. نو داسې مطبقه نشته چې هغه د مطبقه خو دې وي خو مستعلیه دې نه وي. هغه اول مستعلیه ده نو بیا مطبقه ده. صحیح شو؟ اول مستعلیه ده نو بیا مطبقه ده، خو د هر مطبقه بیا مستعلیه کېدل ضروري نه دي. لکه غین، خا او قاف دا مستعلیه دي خو مطبقه خو نه دي که نه، دې کې ژبې منځ بره تالو طرف ته نه جګېږي. دا د حروفو د تفخیم او ترقیق په اعتبار باندې. اوس په خپله دا حروف نه دي، دا په خپل هم چې دی نو د یو بل سره د دې چې ټول مستعلیه دي، یا سره د دې چې دا 4 حروف مطبقه دي، د دوی هم وزن ټول سره برابر نه دی. وزن برابر موږ خو داسې وایو چې دا غټ دي، نو په دې غټوالو کې خپل مرتبه موجود ده. څومره غټ دي؟ ټولو کې غټ کم یو ده، ورپسې کم یو ده، ورپسې کم یو ده. دا 7 واړه حروف په خپلو کې د یو بل سره په مرتبه کې فرق لري. دا به انشاءالله وروسته بیا تفصیل سره خبره کوو. په دې کې هم د تیرو صفتونو په شان 2 خبرې منځته راغلي. اطباق ویلی کېږي پیوستوالی ته. په کومو حروفو کې چې د اطباق صفت وي دې ته ویلی کېږي مطبقه حروف.
مطبقه حروف ټول سلور دي، صاد ضاد طا او ضا. څه شی دی دا وظیفه وسواله کله منځته راځي د دغو څلورو حروفو یا د دغو مطبقو حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ بره تالو طرف ته څه کېږي جګیږي او بیا څه چل کېږي دا حرف به ښه غټېږي، دا حرف به د ژبې منځ بره تالو طرف ته جګېدل او د حرف ښه غټېدل دا د چا تاثیر ده؟ دا د اطباق. صحیح شو؟ دوه خبرې دي. د دې ضد دا د چا ضد ده؟ انفتاح. اطباق څه ته ویلی کېدل؟ یو ځایوالي ته، پیوستوالي ته. نو ضد به یې څه شی وي؟ جداوالی. انفتاح همدغه معنا، جداوالی، افتراق. جداوالی به کله منځته راځي چې کله د دغو منفتحه حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ بره تالو طرف ته پورته نشي، تالو سره پیوست نشي، بلکې تالونه جدا پاتې شي، تالونه جدا پاتې شي، نو دا حروف به باریک ویلی کېږي. البته درې حروفه پکې داسې دي چې هغه فکر هم در سره چې ټول یو دم باریکه نه کوي، هغه درې حروفو کې استعلا صفت باقی پاتې ده. نو دې وجې نه هغه به د استعلا د وجې نه ډک وي، د استعلا د وجې نه به ډک وي، لیکن دومره ډک نه څومره چې مطبقه دي. ځکه مطبقه کې دوه حالته د ډکوالي راغلل، هم استعلا مخکې نه پکې موجودو او اطباق پکې اوس راغی. نو لہذا مستعلیه حروف به غټ وي خو د مطبقه په اندازه نه، بلکې د مستعلیه حروف کې یوه درجه ده او چې کوم مستعلیه هم دي او مطبقه هم دي نو دوه درجې پکې راغلل. هغه د استعلا او د اطباق د وجې نه د هغې په مقابل کې ډکواله پکې زیات موجود وي. دا پکې څلورمه جوړه او د دې جوړې ټول 25 حروف دي او دا یې مجموعه ده چې من اخذ وجد سعة فكاز حقا له شرب غيث. 25 حروف دي او دا یې مجموعه ده. من اخذ وجد سعة فكاز حقا له شرب غيث. متوجه یاستئ؟ یو ځل راته تکرار کوي. من اخذ وجد سعة فكاز حقا له شرب غيث. دا مجموعه ده. دا کوم حروف دي؟ منفتحه یعنی د څلور حروفونو علاوه چې هغه مطبقه دي نور 25 حروف دا دي او دا مطبقه دي. لکه د تیرو په څیر باندې اطباق د انفتاح ضد ده او انفتاح د اطباق ضد ده. کوم حالات او کوم کیفیت چې اطباق د وجه نه په مطبقه حروفو کې راځي همغه حالت او همغه کیفیت به انفتاح حروف منفتحه حروفو کې نه راځي، یا کوم حالت او کوم کیفیت چې د انفتاح د وجه نه په منفتحه حروفو کې راځي او همغه حالت په مطبقه حروفو کې نه راځي. صحیح شو؟ واضحه شوله؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.